غټ نقصان په زنا کې داري چې کم سړی چې زناکاری ولید بالله نو الله سبحانه وتعالی دنه ناراضي او دته غضب کوي. ازون چې دا غټ نقصان دی. مسلمان د پاره دا خبره کافی چې ته ویلې چې الله سبحانه وتعالی ستانه ناراض لري او ته په غضب کوي. بس ته نور نقصانات بینور د ضرورت نشي چې دا یو نقصان کافی دی چې الله سبحانه وتعالی هغه کوم محبت چې د انسانانو سره د خپل بندگانو سره کوي باغی کې ستایي نشته. د الله سبحانه وتعالی چې کوم دوستان دي باغی کې ستانوم نشته. الله سبحانه وتعالی چې د خلکو ناراضي دي کوم خلکو نه چې راضي دي په خلکو کې ستانوم نشته. څومره نقصان دی. دویم نقصان د مخ د تورواله. سبحان الله کوم سړی چې زناکاری د په دې مخ باندې یو قسمه تورواله. د تورواله د ګناي د هغه تورواله نه هغه رنگ چې تور شي سړی رنگ به تور شوی نه رنگي تک سپینی خو د ګناه یو قسمه تورواله چې هغه د په مخ باندې نیک انسان چې کوي او چې ځان د ګناهونو لري ساتي د په مخ باندې یو قسمه سپینواله نسپینواله دا مطلب دا نه چې د رنگ سپینی تک تور سړی به خو په مخ به یو سپینواله یو رڼا به. الله سبحانه وتعالی د صحابه کرام مبارک په قران کې وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. الله وی دغه په مخونو کې یو قسم خاص رڼاګانې او نخې دي د سجدو دراسه. نو په دې ګناګار سړي په مخ باندې یو قسمه توروالی سړي ته اسی اندازه لګي جر د سړي خنه خدای به ګیرم پرې خو دی ګوره ګیره به یو ډیر غټ خبرې هم کوي چې موږ د دیندار او موږ دغه دیندار خو چې کوم سړي الله سبحانه وتعالی بصیرت ورکړي او دینداري ناغه د خپل تجربې نه ویلې چې چیرې دا سړی ماته صحیح نه ښکاري د مخ صحیح نه دی د دې مخ نه پته لګي چې دا سړی دیندار نه دی. کوم سړی چې په زنا کې اخته کنه د مخ باندې یو خاص قسم توروالی چې هغه د خلکو د خخ کار کوي چې کله به سړی سوچ وکړي. دریم نقصان د زړه تورواله د زړه نور ختم شي. د زړه نور ختم شي د زړه به تنګي همیشه. او کوم سره کې چې د زناکاری تاسو ته پوښتنه کوي د زړه څنګه په دې زناګانو کې ولید بالله په دې فحش کارونو کې وګوره د زړه خوشحالي نه د بهر خلکو دا مطلب دا کوم چې دا ګناه کې نه یره د پلاني سمې مزه وکړي هسي چې مزه وکړي ته پوښتنه څومره چې انسان په ګناہوں کې دنه ورننوزي دومره دغه د ژوند خون ورکی. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله وجه سوق زمان الذكر نو دين ما خواري بقناونه كي أختي الله سبحانه وتعالى اطاعت بكيني د رسول الله اطاعت بكيني فإن له معيشة ضنكا جون چې دغه تنګي د الله سبحانه وتعالى خبر بدی کو څه شک نشته جونی تنګي. یو نقصان زنا کې دا دی غریبی او حدیث کې دا راځي امام بیهقی رحم الله دا حدیث راوړل دی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې زنا د لاس انسان غریب کی زناکار سره غالبا د غریبی او د بدکار سره او فحاش انسان د غریبی نهری جونی د غریبی ټول جون مزي و نخري کمی چې صحیح مزيدي او جایز او حلال مزيدي هغه د تميلو نشي. خدا غریبي او د ذلت د جون او د فقر د جون د بدوی باندې الله سبحانه وتعالى طرف نه او د فقر جون مطلب دا نه د غریبي جون چې د سره ریال بالکل نه روپی بنئ نه د سره په پیسې می خو هغه پیسې د توبه کې فائدہ نه راشي د توبه کې راحت نه د توبه سکون نه دم غریبي ده کنه دم فقيري ده چې پیسې جمع کوي د خپل لکانو د پاره پیسې جمع کوي ولې د بالله د جنکو د پاره ځان پښتړې کې واخره کې بیا چې ته یو الک سره ملو شي اغلب کې په سلور زیل موبایل والی اغلب کې گاډي والی او اغلب کې نور څو شي جنې ولې د بالله او خبرې به خصفه کو چې زموږ د معاشره د مرز ختم شي. بل غټ نقصان بګیداري چې د انسان چې کوم عزتي هغه ختم شي د الله په نسبت د بیزت انساني د الله په نسبت د شي د بیزت انساني. یو روایت کې درځي امام طبراني رحم الله دا روایت راوړی
وی چې کله په یو قوم کې زنا عام شي او خاص کر الک د الک نه شهوت پوره کوي رفع الله يده عن الخلق نو الله خپل لاس اوچت کړي د خلقونه فلا يبالي في اي واد هلكوا نو د الله بیا اس پرواني چې دوی بکم کند کې او بکم خور کې او بکم غر کې او بکم ځکه دوی ولي مرداري الله سره اس پرواني ګور د الله اس پرواني نو چې الله سبحانه وتعالى لا سوچت کې دی انسان او الله سبحانه وتعالى دغه حفاظت نه کوي او الله سبحانه وتعالى هغه برکت نه راوړي او هغه رحمت نه راوړي د دې انسان بس ژوندي دا شي ژوند شو نو دا غټ نقصان دی چې د دې انسان مقام د الله په نسبت ختم شي د الله په مخ کې دې سړي مقام شي ختم شي ګور موږ څومره کوشش کوو چې د پلار په مخ کې زما خپل مقامي چې زما پلار ته پته ونه لګي چې دا غلط کار دي سي کوي موږ څومره کوشش کوو چې زموږ د مور په مخ کې زموږ مقام برابري او موږ څومره کوشش کوو چې د دې استاد په مخ کې زه برابرې ما ډېر دي سي چې موږ او داس نه کې ګناونه نه کوي چې کله عالم سره کینی ځان بدسي ځان به شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړ کی دا د دې لپاره چې د استاد په مخ کې زما مقام برابري بس نو بیا موږ کوشش نه کوو چې الله په مخ کې زما مقام برابري دا شان په زنا کې دنه دا غټ نقصان دی چې هغه پاک نوم هغه ته ختم شي او بده باندې نوم د سپریوزي د فاجر فاسق او زناکار یوازې د نوم څومره بد نوم د الله سبحانه وتعالى زموږ ټولې حفاظت وکړي چې دې ویل کېږي چې پلانې زناکار څومره ښه نوم دی او څومره بد نوم دی پلانې زناکار پلانې فاسق پلانې فاجر کور ته پرې نه دی ګور دا سره مړ ولا کور ته وي دا څه ژوند شو چې چا سره ملایوي دوا سلام کوي دوه کسان ولاړی د دریم په شله شو تر سره د سره ولاړ د زناکار وي هغه نه مو سره سلام کوي سید سلام سره الله کوشش کوو ما کې چې کور ته بوځي د بیٹک ته بوونه چې د پلیت سره وره دا معمولی نقصان دی چې په انسان باندې په معاشره کې د نوم پریوزي چې د پلیت انسان دی د زناکار انسان دی او خلک ته ځان لري ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي کم ټیم کې چې د زنا کوي لا یزنی زانی حين یزنی وهو مؤمن کم ټیم کې چې زنا کوي د ایمان بروته الله سبحانه وتعالى بالقرآن يسوي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الله پلیت خزي د پلیتو سړو د پاره دي او پلیت سړی د پلیتو خزو د پاره دي دیم ټولګه کم یو دی د سورو چت خلق دي والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات پاک سړی د پاکو خزو لپاره پاکه خزي د پاکو سړو لپاره نو کم سړی چې زناکار شي په دې ولني قسمه خلکو کې حساب شي د پلیت سره به پلیت خزلې کی او د پلیت خزي سره کم سړی لګي پلیت سړی وسره لګي د پلیت خزي سره پلیت سړی لګي د پاک سړی سره پلیت خزي چرته نه لګي او د پاک خزي سره پلیت سړی چرته نه لګي نو کم سړی چې صرف په دې زنا کې بریوزي د نوم داغه نه اوچت شي ددن خبيث جوړ شي خبيث پلیت انسان ته ویل کی نه د باندې د خباثت غنوم پریوزي او غبل چې کم دی چې زنا نه پاک ته هغه ته طیب ویل کی پاک انسان وته ویل کی داغه افعال پاک دي داغه کارونه پاک دي داغه ناسته پاسته پاک ده په خپل پاک انسان دی او چت انسان دا پاک خلق الله دوی خبره کړې ده په قران کې الذين تتوفاهم الملائكه طيبين الله کوم خلق چې پاک او پاک چون تیر کی لکه د زنا نه لري د هر قسم فحاشین لري د خبيثات او خبيثون د دین غلري پاک انسان الله کله چې دوی مړ کیږي او ملائک پسې راشي او ساتي اخلي نو په دغه ټیم کې ملائک دوی د سوي یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون ملائک په سلامت او به دوی نن جنت ته نوځي د هغه پاکوالي د لاسه کوم چې پتا سو کېدل نو دا عمل د لاسه چې تاسو په دنیا کې کړی دا په دنیا کې دوی عمل سو د زنا نه ځان پاک ساتل د فحاشۍ نه ځان پاک ساتل سبحان الله د دې زناکار انسان نه او د فحاش انسان نه او فاسق انسان نه یو قسم خاص بنزي چې د مؤمن باندې لګي والله العظیم د کاوی پر رب د قسم خورم چې بنتي خدا بن په مؤمن انسان باندې لګي د دې سره به دې سره نه کیږي ناشته تاسو سره به دوا سلام کی سره سره به تنګ شي بس اساسته د ضمیر ته توجه د سره صحیح نه دی
حالانکه هغه ظاهره کې خبره بري خو یو خاص قسم اثرات پر انسان باندې الله سبحانه وتعالی راوستي دي چې خلکو ته پته ولګي او چې مؤمنانو ته چې دا سړی ګوره پلیت انسان دی نه ځان لري ساتي په قسم بیماریانو کې دی اخته په زنا کې بل غټ نقصان دی موږ ټول دا غواړو چې الله سبحانه وتعالی موږ جنت ته بوزي او هغه جنت کې چې کوم نعمتونه دي قسم چې هغه نه مونږ خون واغلو او په کې یو نعمت ته د جنت هغه حوري هر مسلمان دا ارمان دی چې زه لاړ شم جنت ته او د دې حورو زه خون واخلم او دوی سره ملاقات وشي کم سړی چې په دنیا کې په حرام خون اخلي آخرت کې به جنت کې د خون نه ملوي لکه حدیث کې درځي چې څوک د دنیا د شراب سکي نو دته به کوم شراب نه ملوي دته به جنت شراب نه ملوي ځکه چې په دنیا کې په دې حرام سره مزي غستې دي ته حرام کاری کړي او د هغه سره مزي غستې الله به په آخرت کې هغه شراب حرام کړو نو کوم سړی چې په دنیا کې د پردي زنانه نه خون اخلي چې هغه د لپاره حلال نه ده سزا یې ده چې د جنت حوري به دته نه ملوي هغه مزید نشه غسته د څومره غټ نقصان دی دغه شان زنا د لاسه خپل ولیانی ختمي او دې خپل ولیانی چې پلار او بچي د دوی رشتي ختمي د خزي او د خاون رشتي ختمي یو سړی زناکار دی ولید بالله زنانو سره پټ تعلقات ساتري خزي ته خبر شو خپل سامان وټړو چرته لاړه پلار کړه پکاروم دي سیده د زناکار سړی سره ژوند تیرول د نه پکار دې بهر هر څه کوي خزه بده په انتظار ناشتي او الله سوي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات پلیت سړی سره پلیت خزه لګي د پلیت سړی سره پاک خزه ژوند نشي تیرول د دې دلاسه د مور بلاسه چې کوم رشتہ دغه خراب شي دي دلاسه انسان په حرام مال کې کله پریزو حرام بغټي ځکه چې د زنا کې د زنا لپاره پیسې نه نو چې چل بکی په حرامي طریقې سره د پیسې به پیدا کوي د دې دلاسه انسان نه ظلم کوي د دې دلاسه انسان خپل بچی تباہ کوي دغه چې سړی لګیا دي د نور اولاد تباہ کوي د نور اولاد بربادي نور دغه به قشانی د نه د بچو د سکسنی شي ویلې د کور کې چې کومي زنانه دغه د سکسنی شي ویلې او د چې لګیا وي د به هر څه کوي د خپل ګمان دی چې زړی روخياري مو زړی روچتي مو زما بچی دي سي دي زمون خاندان دار زمون نسب دار دغه سړی د تمغوي ته خپل ګمان کې دي سي نور ته خبر نه د یو قرض دی لازم بدن اخلي د دې لپاره انسان هغه بچی چې دغه تباہ برباد شي د دې لپاره انسان کور چې دغه تباہ برباد شي دا شان د دې لپاره کله انسان په قتل کې پریږي قتل په شان ګناه کې پریږي یو جنې سره زنا وکړي اوس په دې یره کې چې جنې چته حل ونه وي نو شي چل به وکړي دا جنې به وځي مړ به کې د څه دلاسه د ګناه دلاسه لاړ په دغه کې پریوت په دغه قتل کې پریوت ګور دې نقصان ته ګور حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل امام طبراني راوړل هر شپه چې کله د شپه نیمه شي نو د اسمان دروازې کولاوي شي او چې څوک دعا غواړي الا استجاب الله له چې څوک د الله نه غواړي الله ولا ورکړي دغه ټیم کې الا مگر زناکار سړی او زناکار خزه د دې دعاګانې نه قبلي چې کوم سړی په دې ګناه کې واقعي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې نیمه شپې نه بعد الله هر دعا قبلي خود دې خبيث انسان د دې پلیت انسان او د پلیت خزي دعاګانې نه قبلي غټ نقصان به بل دانه چې جنت ته راتلونه به منشي او دا روایت امام طبراني رحم الله راوړي رسول صلی الله علیه وسلم وی جنت ته هغه انسان نشیت له شیخ زان چې هغه زناکاری بل حدیث کې درځي دایسو مغت نقصان دي السماوات السبع واسماننا والارضين السبع او وزمکی ليلعن الشيخ الزاني دا لعنت وي باغ انسان باندې جغزینا کاری دا واسمانونه دا وونه زمکی دا لعنت وي باغ انسان باندې جغزینا کاری دا کوم ځلو برکت راشي د بجون کې انسانان غبري ده هغه اسمانونه زمکم په دمه لعنت
د شای روایت کې راځي د وکړي خرایتي دا روایت راوړی دی په دې کې دی المقیم علی الزنا کم سړی چې همیشه زنا کوي او د عادت زناګانې کوي کعابد وثن لکه دې چې د بت بندګي کوي کم سړی چې همیشه زنا کوي او دغه کوي لکه دې چې د بت بندګي کوي دا دومره سخا مرض دی دا دومره پلید کار دی الله سبحانه وتعالی دې موږ لري ساتي او الله دې زموږ حفاظت وکړي